ټولو راغلو ښاغلو ډیرو درنو میلمنو ځوانانو تاسو ټولو ته د صوابۍ په دې تاریخي خوره رزړ او بیا د هغې په تاریخي کلي ډاګۍ کې د درنو کوربنو د میرزا اجمل خان صاحب او د لوی شاعر او نقاد محقق طلا محمد شباب صاحب له طرف نه تاسو ټولو ته په خیرالي وایو. نننۍ بختوره غونډه د یو ډیر تاریخي د هغې تاریخي مسودې د یو ډیر لوی کتاب د تیر هیر اوازونو د هغې د دویمې برخې د هغې مخکتنه ده. د دې مخکتنې د دې تاریخي کتاب چې دا یو ډیر لوی کار حاجي اسلم صاحب کړی دی چې د پښتو ژبې هغه هنرمندان هغه فنکاران او هغه خلک چې د چا اوازونه زموږ نه هیر شوي دي او د نوې نسل ته خو بیخي پته نشته هغه یې محفوظ کړي دي. دغه ډیر لوی کار دغه ډیره لویه پنګه هغه په دغه کتاب کې محفوظ کړې ده. نو د دغه کتاب مخکتنه ده او د دې کتاب صدارت به د پښتو د ژبې که موږ ووایو چې د اجمل بابا نه بعد څوک چې د سیاست جلال دی او د ادب جمال دی نو بالکل هغه زموږ ښکلی عبدالسبحان خان دی. د دې بختورې غونډې صدارت زموږ مشر عبدالسبحان خان کوي او زموږ نننۍ مشر میلمه د دې د کتاب د مخکتنې د ښکلاګانو شاعر د دې پښتونخوا د کلتور شاعر د ولس شاعر منډه د یار پیژنو ملنډه د یار پیژنو موږ د کلي خلک یو خو ښکلې د ښار پیژنو دغه یو پیژندلی نوم زموږ او ستاسو د خوښې شاعر دې صوابۍ سره ډیر لوی تړاو او ډیر لوی تعلق دی. حسین احمد صادق صاحب به د دې تاریخي مخکتنې مشر میلمه زموږ اعزازي مشران پروفیسر حضرت علي صاحب چې ماهر تعلیم دی او د دې خاورې یو ډیر لالي بچی دی او د ادب ډیر لوی خدمتګار دی. ورسره زموږ ډیر محترم ډاکټر شیرین صاحب چې هغې د پښتو ژبې سره پښتنو سره دې خاورې سره ډیره بې کچه مینه لري. نور ښاغلي ډیر درانه میلمانه په دې غونډه کې شریک دي. د پروګرام پیل د تلاوت کلام پاک نه کوو او موږ سره نزار علي صاحب دی هغې ته خواست کوم چې تلاوت قرآن پاک نه د دې بختورې غونډې پیل وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله مولانا العظيم. او د پروګرام د مخکتنې پیل چې هغه د کتاب د مخکتنې نه کیږي نو دغه مشرانو ته او کوربنو ته زما خواست دی او د دې کتاب خالق حاجي اسلم صاحب ته چې هغې راشي او د کتاب باقاعده مخکتنه وکړو او دا کتابونه هغې روچت کړي او ټول ته مخامخ کړي. ستاسو په دروند استقبال کې قرباني دي زمونږ میرزا اجمل خان صاحب د هغه د نازولي زوی سنگر خان د هغه د زیږون ورځ ده او سنگر خان وایي چې زه په دې ورځ باندې ستاسو ټولو خوله خوږول غواړم نو هغې ته د دغې د زوکړې د ورځ ډېر دا ورځ دې ورته نیکمرغئ او الله دې وکړي چې دا سنگر خان لوی سړي شي هغې ته دعاګانې کوو مشران دې ورته وکړي. مبارک دا سنگر خان دی او د ده نن د زوکړې ورځ ده نو په دې بختوره ورځ باندې میرزا اجمل خان صاحب وی چې د حاجي اسلم صاحب د کتاب مخکتنه وی نو سنگر خان دې راته لوی سړي شي او دغه شان د رڼا سفر به
اجمل خان صاحب په مخه بوزي نو ستاسو په درون استقبال کې خپل درون کوربه تیلا محمد شباب صاحب ته خواست کوم چې ټولو میلمنو ته هرکلی ووایي او د حاجي اسلم صاحب د کتاب حوالې سره هم خبره وکړي او تاسو ټولو ته په خیر علیم چې زمونږ اکثریت قوم چې دی دا مرده پرست دي د خامتا جامې خوښې خو جولاګانې بدې شي سندرې اورېدلې خوښي د هغې نه ملالي د هغې نه خمار علي د هغې نه تسکین او سکون اخلي خو دغه خلک یې بدې شي د دې اخري عمر ښکلی نه وي ځکه چې هغه دور تیر شي هغه حسن تیر شي هغه آواز تیر شي نو بیا هغې نو موږ له پکار دی چې دا خلک په ژوندون ولمانځو د دې قدر وکړو د دې عزت وکړو او میلمانه ناست دي نو خبرې ډېرې اوږدول نه غواړم ډېرې خبرې پې کولی شم د حاجي اسلم صاحب په دې کتاب خو دوی له به موقع ورکړم الله پاک دې د حاجي اسلم په فکر کې په قلم کې نور هم برکت واچوي په عمر کې په ژوند کې چې نور هم د دې په شان د دې نه ښه تحقیقات وکړي تحقیق وکړي څېړنې وکړي نو دا زما یو دغه دی چې زه وایم د ده دا تحلیق چې دی تحقیق چې دی نو دا دی د کالجونو د یونیورسټو د پوهنتونونو په نصاب کې شامل شي ډېره ډېره مننه دي تحصیل رزړ د دې صوابې یو ډېر نماینده شاعر دی د دې وخت نو هغوی ته خواست کوم چې د حاجي اسلم صاحب په کتاب تیر هیر اوازونه هغوی باندې خبره وکړي ستنې وکړې او زما وطنه نور لالا ته پته ده ګل منجرو ورکې د غنو په ځای ستنې وکړې او زما وطنه او بلا شعرونه مې اشنا ستا په ښایستو لیکل بلا شعرونه مې اشنا ستا په ښایستو لیکل او بلا زامنو له مې دلته کې کوېدنې وکړې او سبحانه زړی راله نن په نوي غم اخته کو سبحانه زړی راله نن په نوي غم اخته کو ریبا رغو خو خبرې یې شکمنې وکړې حاجي صاحب ته د هغه په کتاب باندې په چاپ کېدو مبارکي ورکوم او ډېر داد ورکوم چې دومره ستړی کار یقینا چې شباب صاحب ووایي چې دا ډېر ګران کار دی او دا ګران کار حاجي صاحب په خپلو اوږو باندې واخیسته او دغه مړه زمونږ اتلان زمونږ هیروګان یې را ژوندي کړل نو زه ورته بیا بیا مبارکي وایم او ځکه حاجي صاحب لالا ته او پروفیسر صاحب ته او ډاکټر صاحب ته هر څومره مبارکي ووایم ما سره هغه ټکي نشته ما سره هغه لفظونه نشته چې زه پرې دې درونوالی وکړم دا زمونږ مشران دي زمونږ ډېر درانه ادب ذوق او په ادب باندې پوه خلک دی نو زه دې ته بیا بیا مبارکي وایم سره د دې خپلو ملګرو چې په تالار کې ناست دي او د خبرو موقع نشته دی که نو په دې کتاب باندې ډېر څه ویل پکار وو مونږ کتلی نه دی نو بیا بیا حاجي صاحب ته مبارکي وایم او څېړنکار دی شعر هم لیکي او محقق هم دی د دې کلي سره یې تعلق دی او سرمان ته خواست کوم چې راشي تاسو سره خپل خیالات زمونږ په وس کې چې څه دي خاص کر د کلي دپاره او د وطن دپاره هغه مونږ 2-3 کارونه کولی شو مشران ناستې سیوا خبرې نه کومه خو یو دا ده چې کله ذهنونه بدلې کله ارتقایي سفر پله ځي نو هغې کې د ټولو نه لومبی دا خبره وي چې خپل کشر کول چې کم دی هغه قلم او کتاب سره ته څومره مخته کولی شي نو د هغې قلم او کتاب مخته کېدو دپاره دغه کشر کول متاثره کېدو دپاره داسې ټولنې داسې پروګرامونه داسې مخکتنې او داسې د شعور خاوندان دا را یو کول نو دا ډېره زیاته د ویاړو د خوشحالۍ او د فخر خبره ده زه دا چې کم دی نو د سراج لالا دی او د شباب صاحب دی یقینو کې یو ډېر لوی خراج ګڼم یو ډېره لویه چې کم دی نو ښېګړی دی کلي سره ګڼم چې دی راغوښتي دي دا مشرانو نن موږ را یو شوي راځي په 2 شعرونو باندې خپلې خبرې راغونډول غواړم مشران ناستې دي به تفصیلي خبرې کي چې زه مهارت د ډېرو ستونزو حل کېدو لرمه زه مهارت د ډېرو ستونزو حل کېدو لرمه ما د ژوندون د سختو چرته فرار کړی نه دی زه حق پرست پار غاصب له په ډغره ورځم ما په تیاره کې په دښمنو ګزار کړی نه دی مننه جي خوشحاله په درون استقبال کې راغواړم شاهجان صاحب بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین جناب صدر محفل اور معزز مہمان خصوصی سبحان خان ویل نون شخصیت ته ټول خلک پیژني زه ډېر وخت نه پیژنم غلیاړی سره زما ښه ډېر تعلق دی او دی
پیژنم ډېر بهترین خلک دي ډېر غټ خدمات یې دي ستاسو ناس چې څونه ملګري راغلي دا ټول ادب او ذوق کا خلک یې نو دا اسلام خان د کتاب باره کې دا وایم چې اسلام خان زمونږ ملګری دی ډېر زبردست کار دی کوي د ډېر ټایم نه زه چې چته کې ګورم په قبرستانونو کې په دغه کې هغه خلکو ته به د خپل نیاني کې قبر نه معلومه و اسلام خان ځي ورته دوه درې ملګري ورسره وي چا له قبر پخوي چا له خزې جوړوي چا ته په پیژنګلو دپاره خزې لګوي نو ډېر غټ کار کوي د هغې نه د پاسه دا چې اوس دا کار هېچا نو کړی دا یو دومره ګران کار تاسو ټولو ذکر وکړو چې دا کتابي شکل یې دې له ورکړو او دا زمونږ د صوابۍ په تاریخ کې یا د پښتونخوا په تاریخ کې یو نوې غټه اضافه وشوه چې دا کومه پیژنګلو د کومو روکو خلکو وکړه هغه خلک یو قسم بیا را پیدا کړلو بله خبره دا ده دلته چا ذکر وکړو چې یاره دا د دې خلکو اخیري دغه دی یو دا اخیري انجام د دی په دې وجه خراب نه یو چې ګیندا خلک څه د ګناه کار کوي یا څه غلط کار کوي دا دلته څه سیسټم نشته نظام نشته په ملک کې ګینې نو دا خلک په کار دا دی چې د دوی دپاره زبردست ځایونه وي هاسټل وي او دا د دوی دا زوړ عمر هغه ځای کې په عزت سره او په صحت سره تېرېدی او خو خیال یې وله ساتلو نو دا دې خلکو غټ کار کړی دی خو د ملک کې بل څه ریفریشمنټ نشته خلک به څه کوي دا خو لکه دا شان خلک خو ډېر کم دي لکه دا تاسو چې نن دا پروګرام کړی دی دا دونه کسان مونږ راجمع شو دا به نورو خلکو ته ورشي دا خو نن سبا چې کوم دی نو دا میډیا دا به دنیا خلکو ته میلاو شي او دا په یو ځل باندې دغه نه کېږي دغسې خدمات کول غواړي هر یو سړی به خپله حصه په کلچر کې ادا کوي او دا خپل کلتور به چې کوم دی نو ژوندی ساتي لکه هغه وایي که نه اجمل خټک شعر زما وقتي طور رایاد شو هغه وایي چې ګلونه د اسمان نه په ټوکرو نه راورېږي دا خو په کیارو کې د خولو نه زرغونېږي ته لکه فرهاد شاه غر په سر باندې سورې کړه د منزل شیرینه دغه د په پښو کې مې رالوېږي نو دا چې کوم دی نو په دې طریقه باندې کېږي ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ د الله تعالی د لوی نوم نه شروع کوم چې بخونکی مهربانه دی ټول نه اول خو زه اجمل خان ورور ته او تلامت شباب صاحب ته په دومره ښکلي پروګرام را جوړولو د زړه تله مبارکي ورکوم او بیا حاجي اسلم خان ورور ته چا چې دا دویمه برخه د تیر هیر اوازونو په نوم باندې کتاب چاپ شو هغې ته زړه تله مبارکي خپل ګران او محترم مشر ډاکټر شیرین صاحب له به دعوت ورکوم چې هغې د حاجي اسلم صاحب په کتاب په حواله باندې څو خبرې وکړي د حاجي صاحب سره زمونږ چې کوم تعلق دی نو دغه د 2002 نه دی او دا د تیرې رواجونو چې کله په ریډیو باندې شروع د هغې نه دی او د تیرې رواجونو 29 کاله وشو جي او حاجي صاحب غټ کمال دا وکړو چې یو خو دا په کتاب کې خوندي کړله وړومبۍ حصه هم تاسو کتلي به وي ډېرو خلکو که نه یې کتلي په کار دا دي اوس خو نایابه دی بهرحال کېدی شي چې حاجي صاحب ته ما بیا هم چاپ کا اوس دا دویمه حصه ده نو په دې کې هغه فنکاران چې موږ پکې دې کې تقریبا نومونه خو اورېدلي وو په ریډیو موږ دغه اورېدلي وو خو د دوی تصویر هم نه و لیدلی هغه هم حاجي صاحب را پیدا کړل ما ته پته ده چې حاجي صاحب دې پسې کومې منډې ترړې ګرځېدل ستړیوالی دا کړی دی هر ځای ته تللی دی دغسې فلمونو باندې چې کوم کتاب و هغه ټول حاجي صاحب دغه کړی دی او دا ټولې منډې ترړې دی په خپل خرچ په خپل تاوان په خپل دغه یې کړي دي ځکه چې حاجي صاحب د دې عاشق دی خو دا ده چې که چېرې دا منډې ترړې حاجي صاحب نه وی کړی نو داسې ممکن نه وه چې داسې معتبر کتاب او داسې مزیدار کتاب دا جوړ شوی وی ځکه چې رحمان بابا وایي عشقي د نغري په غاړه نشي سو په یار پسې وانخلې زلي زولې نو حاجي صاحب دا زلي زولې په خپل سره تاسو به انشاءالله تعالی چې خدای ژوند راک وبګورئ چې ډېر خلک په دې باندې پی ایچ ډي کوي د ادب مینان شته نو ډېر خلک په دې باندې پی ایچ ډي کوي نو حاجي صاحب ته زمونږ د ټولو د طرف نه ډېره مبارکي پروفیسر حضرت علي صاحب د حاجي اسلم خان په کتاب باندې څه وو بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رسمي خبرې نه کوو. ټول ملګرو شکریا ادا کوم. سبحان کاکا مشر دی، هغوی ته په خیر علي وایم. وختي به عابد به یو خبره وکړه د سبحان خان باره کې، چېرې جمال او جلال نو هغه دغه وایي چې په دنیا کې خو جلال دی او یا جمال دی، او سبحان کاکا کې دواړه خوبۍ شته. بله بیسته چې کومه خبره وکړه نو دا خبره هغه اردو کې وي تو نے میری منہ کی نہیں دل کی بات بھی چین لی. دا خبره دار دی کې کومه چې شاعر نه به کتاب به مونږ په بیه اخلو، چې هغه ډاډګیرنه وشي، هغه دا نه د مخکې بل کتاب ته جوګه شي. د پښتو یو شعر دی چې پښتون به څه د پرمختګ په اهمیت پوه شي، پښتون به څه د پرمختګ په اهمیت پوه شي، کتاب ډالۍ غواړي او کتاب ټوپک ځان له پخپله اخلي. پښتون به څه د پرمختګ په اهمیت پوه شي، کتاب ډالۍ غواړي او ټوپک ځان له پخپله اخلي. د تیر هیر اوازونو سره زه ډېر رست لاړم. ما به د ما دادارې خدای وبخښي نیکه مې، نو هغه سره به مې ملکیانو ګوټ کو، نو ریډیو به پروت و او موږ به تپاره مخکې بوتله، نو ریډیو به هغه ځای پاتې شو. نو ای به دادا ویل که یو کس ورشي ریډیو مخکې راوړی، نو په هغې کې به یو سندره وه چې لږه غوندې دوباره کوم، تاسو به د مشران ته به رایاد شي. ما درته مخکې په راستی د مینې جام ایښی و، جانانه تا د ټګۍ دام ایښی و. زه بلکل د 1987 دغه ته لاړم، هغه تماکو او خپل نیکه راته رایاد شو. او د ډاکې زموږ ملګري به ناست دي، موږ به په کالج کې، زه خپله شاعر نه یم خو د ادب سره او دې سره مې شوق ډېر زیات وي. نو کالج کې به هم لږ یو ګواټي کالج کې د هغه به هم کولو. دا یو سندره مونږ ډېر زیاتوي چې خار ته ځي زما په تا باندې کلنګ دی او ماله د جالیلو پټاو د خاره راوړه. خو دا په ترنم کې به مونږ به ډولکې خو به ونه واډنسې به نه پرېښو، د کولر به هم غږو چې خار ته ځي زما په تا باندې کلنګ دی او ماله د جالیلو پټاو د خاره راوړه، خانه توره د جالیلو پټاو د خاره راوړه. دا د کتاب تیر هیر اوازونو مونږ دا ځای ته بوتلو چې زما نوې کول به په دې باندې خپل ماضي سره، خپل زاړو شاعرانو سره، خپل زاړو ګلوکارانو سره، خپل هسټرۍ سره، په دې کې به داسې خبرې دي چې سندرې دي، خو هغه د هغې وروسته یو بیکګراونډ دی. چې زه دا کتاب ګورم، زه دا کتاب وایم، زه دا کتاب خپل کشر سره ډسکس کوم، نو زه به ورته وایم چې خیال محمد څوک و، احمد ګل څوک و، زرڅانګه څوک وه، وږمه څوک وه، دا چا لیکلي دي، غني خان څوک و. په دې به اټومیټیکلي د دې کتاب ډېر زیات اهمیت دی. الله گواه دی چې اسلم حاجي صاحب سره زما لومبی ملاقات وشو، خو چې د کتاب د نوم ته مې وکتلو، خلک وایي به دې کتاب باندې د دې خپل نوم چې کوم دی دا تیر هیر اوازونه، دا اټومیټیکلي نیم کتاب ما ته ښیي چې دې کې څه دي. خو اوس زما چې کوم د رزړ ادبي کاروان ملګري دي، د هر سړي خپل خپل ښکلی ښکلی پیج دی، هغه دې دا کتاب راواخلي او په دې باندې د خبرې وکړي، دغسې دې ونیسي چې بهی دا کتاب دی. دې کې زما د دې لومبۍ برخه به هم زه ډاکټر صاحب نه، حاجي صاحب نه غواړم د دې کتاب څه اهمیت دی. دا کتاب ما خپل ماضي سره، خپل آبا و اجداد سره، خپل هسټرۍ سره، خپل سندرغاړو سره، خپل لیکوالو سره به مخامخ کوي. په اخره کې دا یو شعر تاسو ټول ته ډالۍ کوم چې د علم دښمنان که په لار کېږي او که مړه کېږي، د علم دښمنان که په لار کېږي او که مړه کېږي، خو خدایه د قلم او د کتاب سړی دې نه مري. ډېره ډېره مننه.